د سټینګ په وجه باندې چې دی نو د کولډ ډرینک په وجه باندې چې دی نو دا سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري نو دا د دنیا نه لاړ. که تاسو هم کولډ ډرینک استعمالوئ نو زما دا ویډیو پیغام ضرور وګورئ. د دې هلک سره یو عجیبه واقعه راغلې ده که نه، دا د دنیا نه مکمل طور باندې ختم شوی دی. او دې واقعه تاسو واورېده نو تاسو به د کولډ ډرینک نه مکمل طور باندې چې دی نو اجتناب وکړئ، مکمل طور باندې به دا تاسو پرېږدئ. تاسو به دا بوتلې چې دی نو بیا به د دې نه نفرت شروع کړئ. ښه دې چې کومه واقعه راغلې ده ملګرو، دې سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري که نه نو د دې تعلق چې دی نو د پنجاب سره دی. او دې چې نوم چې دی نو کامران د دې نوم دی، د دې کامران نوم دی ملګرو. او دا چې و نو ډېر محنتي انسان و که نه، او دې چې دی نو مور و پلار او دغه هم خوشحاله او دې واده هم کړی او بچي هم و ملګرو. خو دې به شوق کاوه چې دې به کولډ ډرینک ډېر زیات څښل. دا سټینګ نه دي، سټینګ او دا نور بوتلې به ډېرې زیاتې څښي. نو تقریبا سهار به 2 بوتلې څښي او 2 بوتلې به چې دی نو ماښام څښي. دا د دې ریګولر څښو تقریبا د 8 کالو پورې چې و نو دې دقسې دا بوتلې وڅښي. چې کله دا وڅښي ملګرو نو دې په دې ګردو باندې درد راغی. چې کله دې په ګردو باندې درد راغی چې دا کله هسپتال ته یوړ نو دې ګردې مکمل طور باندې فیل شوې وې، مکمل طور باندې چې دی نو په هسپتال کې و. یو څو ورځې د هغه نه پس چې دی نو دا د دنیا نه لاړ. هسې سوچ وکړه که نه نن سبا دا واقعې ډېرې زیاتې راځي او خاص کر دا نوجوان نه دي دا سټینګ ډېر زیات استعمالوي. زما دا ویډیو پیغام د دې لپاره دی که نه چې تاسو ته پته ولګي که نه دا څیزونه ډېر زیات نقصاني دي. که تاسو بیا هم استعمالوئ نو کم استعمالوئ، دومره ډېر زیات مه استعمالوئ چې هغه تاسو ته بیا ډېر زیات نقصان در رسوي. هسې د دې چې دی نو 8 کالو پورې دا چې دی نو دا سټینګ استعمال کړو یا دا بوتل استعمال کړئ دغه د وجې نه دا دنیا نه لاړ. خو بل طرف ته چې دی نو دې غم پرېښود د دې چې کومه ښځه وه نو هغه کونډه شوله. د هغه نه پس چې دې خپله 3 بچي چې دي نو هغه مکمل طور باندې یتیمانان شوله. بل دا چې مور و پلار چې دی نو هغه به هم ډېر زیات خفه ځکه چې غم دی که نه چې زوی چې دی نو د زړه ټوکړه چې دی نو دا د سړي نه جدا کېږي. نو زمونږ دا ټولو دا پیغام دی خاص کر نن سبا چې دا په ټیک ټاک کې جوړئ، په ټیک ټاک کې څه عجیبه غوندې کارونه کوي یا پکې څه دوایي اچوي که نه ملګرو، څه نشه غوندې کوي که نه. نو زما ټولو ته دا خواست چې سټینګان او دا بوتل استعمالوئ خو دومره د حد پورې استعمالوئ چې تاسو ته نقصان نه در رسوي. نن سبا چې دی نو خاص کر چې دی نو دا بوتلې عامې شوې غوندې دي، عام طور باندې استعمالېږي خو بیا انسانانو ته ډېر زیات تکلیف وي. بل دا چې شوګر ورته لګي، نورې داسې بیمارۍ ورته راځي. نو زما ټولو ته خواست دی، دا پیغام دی چې چېرته هم سټینګ چې دی نو د استعمال کم کوئ. یا سټینګ نه وایه چې که هر یو کولډ ډرینک وي، که هر یو بوتل وي نو د هغه استعمال ضرور کم کوئ که نه تاسو ته غټ نقصان در رسولی شي. جي دې واقعه به تاسو اورېدلي نو زما دا ویډیو پیغام د نورو پښتنو سره شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ او فیسبوک هم فالو کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره خامخا ضرور فالو کړئ او شیر کړئ ویډیو.